چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ته راغلی د دې سمخ کې ډېر انبیا راغلي دي. هغه نور انبیاو چې کم نبی به قوم ته راغلی نو قوم چې به د څه معجزه وغوښته چې ستا د نبوت د تصدیق دلیل نو هغې به رنګارنګ معجزې پیښولې. حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام قوم سمود ته راغلی چې کله هغې معجزه وغوښتله نو حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام د هغې په فرمایش باندې د غره څه وښه ورته راوایستله. حضرت ابو موسی اشعری وایي چې کله وښه ختمه سوې وله یو علاقې له زه ورغلم رأیت مبرکها 60 ذراعا د هغې دا د ملا اډوکی 80 ګزه پروت. نو حضرت صالح علیه الصلاۃ والسلام د خپل قوم د فرمایش په خاطر هغې د فرمایشي معجزه د وښې په شکل پیش کړه. چې کله حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام راغلی د هغې څه قوم معجزه وغوښتله نو حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام هغې ته عصا لکړه پیش کړه. چې کله لکړه ورسره و چې هغه به په مځکه وغورځول هغه به په مار باندې بدله سوله. دا لاس به یې بغلله وروړی چې راو به یې استی داسې به ځلېدی لکه لمر. چې کله حضرت عیسی علیه السلام قوم ته راغلی د هغې انسانانو معجزه وغوښتله نو حضرت عیسی علیه السلام دا معجزه پیش کړه چې په خپلو دعاګانو باندې به مړي ته ژوند ورکوی د ده په دعا به الله تعالی مړی را ژوندی کوی. او د کم چا پر جسم باندې چې به د برس او د فیس مرض ولو او د برس او د فیس د مرض علاج نه و لیکن حضرت موسی عیسی علیه السلام چې به کله دعا وکړه د ده په دعا به الله تعالی د برس او د فیس مرض والا ته صحت ولا ورکوي. دا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه. لیکن چې کله پیغمبر علیه السلام د دنیا ته راغلی چې کله مکې والا د پیغمبر علیه السلام څخه معجزه وغوښته چې ته به کومه معجزه ستا د نبوت د تصدیق د پاره به کم دلیلی د پیغمبر علیه السلام هغه قوم ټول سره راجمع کې او د صفا پر غونډۍ باندې ورته ودرېدی. مرسو ورته وایي او یا قوم لقد لبثت فیکم عمرا ای قوم ما په تاسو کې ډېره زمانه تیره کړه زما ماشوموالی هم په تاسو کې تیر سو زما د ځوانۍ عمر هم په تاسو کې تیر سو او زما پوخ عمر ز 40 کاله ته په تاسو کې راورسېدم. ځکه پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی نبوت پر 40 کاله ورکړي ورته دا 40 کاله کردار 40 کاله اخلاق 40 کاله زندگی ما ستاسو په کلی کې تیر کړې ده. فهل وجدتمونی صادقا ام کاذبا د 40 کاله کې تاسو پر ما باندې کم ګمان دی. زه درواغجن انسان یم که رښتیاګوی انسان یم زبد اخلاق انسانم کشو اخلاق والایم زه امانتدار انسانم په دې 40 کاله کې کمی تاسو ته د دوکې زندگی تیر کړه. نو دې 40 کاله کې پیغمبر علیه السلام د خپل نبوت د تصدیق د پاره هغې ته خپل کردار خپل اخلاق پیښي چې ما د 40 کاله ستاسو سره څنګه زندگی تیر کړه. هغې قوم چونکې د ده د کردار سره د ده د اخلاقو سره ډېر متاثر ولو نو هغې به یک زبان نارې کړلې ولیا ولقد جربناک مرارا ای سړی موږ ډېر ځله ته تجربه کړې ستا د عمر په هره حصه کې موږ ستا تجربه واخیستله فما وجدنا فیک الا صدقا په تا کې موږ د رښتیا بغیر بل څه نه ولیدلو په تا کې موږ د ښو اخلاقو بغیر بل څه نه ولیدو په تا کې موږ د امانت بغیر بل څه نه ولیدو په تا کې د ښې زندګۍ څخه بغیر موږ نور څه نه ولیدلو. نو ما درته ویل د پیغمبر علیه السلام د نبوت د تصدیق د پاره لویه معجزه او لوی دلیل هغه پیغمبر علیه السلام هغه قوم ته خپل اخلاق پیښوي چې ما په تاسو کې کومه زندگی تیره کړه دغه زما زندگی زما د نبوت د تصدیق د پاره در ټولو لوی دلیل دی. هغه قوم پیغمبر علیه السلام ته ساحر ویلی سو چې دا جادوګر دی. هغه قوم پیغمبر علیه السلام ته مجنون ویلی سو چې دا لیونی دی. لیکن ټول قوم کې داسې سړی نه سو پیدا چې هغې پیغمبر ته په کاذب باندې ویلی وی چې دا درواغجن دی یا ټول قوم کې داسې سړی نه سو پیدا چې هغې پیغمبر ته په خاین باندې ویلی وی چې دا خیانت کوونکی دی او په ټول قوم کې داسې سړی نه سو پیدا چې هغې پیغمبر علیه السلام ته د بد اخلاقۍ صفت ورکړی وی چې دا سړی بد اخلاق